السلام علیکم. که تاسو د انټرنیټ نه آنلاین روپۍ ګټل غواړئ نو نوی ویډیو کتل تاسو لپاره ډیر زیاته ضروری ده، ځکه چې پر روان ویډیوز کې به زه تاسو ته شروع کوم آنلاین انټرنیټ نه روپو ګټلو کورسز. نو په دې نوی ویډیو کې به تاسو ته شارټ غونډه کې انټروډکشن وکم د آنلاین ارنینګ او کم کسان د دې نه پیسې ګټلی شي په تاسو کې او کم نشي ګټلی، او دغه شانتې نور کم رولز چې د دې لپاره آنلاین ته کم کس راځي د هغه لپاره کم رولز چې دي نو هغه فالو کول لازمي دي. دغه ټول څیزونه به تاسو ته په نوی ویډیو کې ښیم. د ټول اول راځو په ایج باندې، یعنی چې په کوم عمر سړی و چې دی نو هغه آنلاین روپۍ ګټلی شي. نو آنلاین روپۍ چې که تاسو په 80 کال عمر کې که تاسو د 10 کالو په عمر کې تر دې پورې که تاسو ډېر ماشومان هم نو تاسو هم د آنلاین روپۍ ګټلی شي، ځکه چې په دې کې د تعلیم ضرورت نشته. بعضې کسان وایي ما تعلیم نه دی کړی، 10 مې نه دی پاس، 12 مې نه دی پاس. نو په دې کې د 10 12 نشته، په دې کې که تاسو زیرو تعلیم بیا هم تاسو آنلاین چې دی د انټرنیټ نه روپۍ ګټلی شي. او دغه شانتې که تاسو نور واخلئ نو که تاسو غواړئ چې مثال په طور زه کیمرې ته نشم راتلی، زه ویډیو نشم جوړولی، زه دغه نشم کولی، نو ته په آنلاین باندې د انټرنیټ نه روپۍ ګټلو نور په سوونو داسې طریقې دي چې په هغې کې تاسو خپل شکل نه ښکاره کوئ، په هغې کې تاسو خبرې نه کوئ، خو تاسو بیا هم کار کولی شي. اوس راځو رولز لا چې که تاسو آنلاین روپۍ کم کسان اوس هم لګیئ او هغه وایي چې زه آنلاین روپۍ ګټمه، کیدای شي هغه وایي چې هغه په دوکه کې. نو ستاسو دپاره چې کوم رولز دي نو په آنلاین روپو ګټلو کې به صرف او صرف تاسو ته یو د انټرنیټ ضرورت وي او دویم به تاسو ته د موبایل ضرورت وي. تاسو لیپټاپ کوئ نو خو ډېره ښه خبره ده، صحیح ده. نو که تاسو سره انټرنیټ او موبایل شته نو تاسو آنلاین روپۍ ګټلی شي. که څوک سړی تاسو ته وایي چې مثال په طور 1 لک روپۍ راکړه او تاله به زه 1000 روپۍ میاشت راکوم، دا انویسټمنټ دی، دا روپۍ ګټل نه دي، دا دوکه ده، فراډ دی. د آنلاین روپۍ ګټلو به دا یو رولز لازمي چې په آنلاین کې به د روپو ګټلو په دغه کې به تاسو خپل 1 روپۍ نه انویسټ کوئ او تاسو به صرف انټرنیټ او موبایل لرئ نو تاسو آنلاین روپۍ ګټلی شئ، صحیح ده. نو که څوک مثال په طور وایي چې 1 لک روپۍ راکړه دومره واله او په دغه څیز کې ورکوم دغه څیز کې ورکوم، دا بالکل دروغ دي. دغې نه ځان بالکل وساتئ. د آنلاین دا یو ضروري دغه دی. که تاسو سره انټرنیټ او موبایل نه تاسو روپۍ ګټل غواړئ نو هغه تاسو ګټلی شئ، بقیه که انویسټمنټ کوئ نو هغه به ټوله دوکۍ او ګنډکپي وي، صحیح ده. خو بعضې کسان وایي چې اوس ماله خو څه طریقه نه راځي څنګه پیسې د انټرنیټ نه وګټم. د هغې لپاره انشاءالله په راتلونکي وخت کې زه په دې چینل باندې مکمل کورسز تاسو ته سټارټ کوم. پای کې یوټیوب دی، ویب سایټ دی، بلاګینګ دی او د هغې سره فریلانسینګ دی، داسې نور څیزونه دي چې ټول به انشاءالله تاسو ته سټارټ کوم. نو تاسو به هغې کې بیا خوښولی شئ چې کم یو تاسو ګټئ. خو اوس یو کس وایي چې زه خپل دا کاروبار یا آنلاین روپۍ ګټل زه تیز کم او 1000 روپۍ وګټم، نو هغې لپاره به قانون دا چې هغه بیا خپلې پیسې لګوي، خو دا پیسې چې دی لګوي دا به درته واپس نه میلاویږي. لکه دا به نه چې ډبل شا به شانتې 1 لک روپۍ ورکړه او 1000 روپۍ 10,000 روپۍ میاشت پسې اخله، دا به نه. ته چې خپلې روپۍ په آنلاین کې انویسټ کوې دا به تاسو ته واپس 1 روپۍ هم نه میلاویږي. نو دغه به صحیح آنلاین ارنینګ وي. دویم که تاسو روپۍ نه انویسټ کوئ او تاسو خپل محنت کوئ او کار کوئ، نو که تاسو محنت ډیر کوئ نو 1 میاشت او که تاسو لږ کوئ د 6 میاشتو پورې ټایم تاسو په آنلاین ارنینګ لګي. داسې نه ده چې ته په 1 ورځ باندې ډایرکټ دغه وکړي او پیسې وګټي. نو دا یو څو رولز ریګولیشن دي. که تاسو ته څوک وایي چې دومره پیسې راکړه او 1000 روپۍ تاله دومره ګټم در کوم، دا به دروغ وي. په دې کې صرف سکلز پکار دي. سکلز هم ته انشاءالله به روان ویډیوز کې به تاسو ته وښیم چې تاسو څه کار کولی شئ او څنګه کولی شئ، او عمر په دې کې څه نشته، تعلیم په دې کې نشته، صحیح ده. او دغه څیزونه دي. نو که تاسو صحیح معنو سره روپۍ ګټل غواړئ نو تاسو به خپلې پیسې نه انویسټ کوئ، تاسو به خپل محنت کوئ. نو دا وه اولنۍ ویډیو. انشاءالله را روان ویډیوز کې انشاءالله تاسو ته مکمل کورسز راوړم، بیا تاسو ته د هغې هغه آنلاین ارنینګ ښیم او انشاءالله زه به تاسو کې کسان تیاروم چې هغو بیا سبا ما ته وایي چې ما پیسې ګټل شروع کړي دي. نو دا ونه ویډیو خوښ شوي لایک کړئ، چینل مې سبسکرایب کول مه هېروئ. ویډیو ضروري د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. الله پامان.